د قصص الانبیاء علیهم السلام د اومې فتې دوهم مخ. نو لوط علیه السلام به خپل قوم ته ویل چې تر تاسې د مخه د ټول عالمه څخه که انس دی که جن هیچا دغه بدکار نه دی کړی. آیا تاسې باید خامخا د لواطت دپاره نارینهو ته ورسئ او لارې باید قطع کړئ؟ لار تېرېدونکي باید وشکوئ او تاسې په خپلو مجلسو کې منکر او بد کارونه باید وکړئ؟ کله چې به دغه قوم د خپلو ټولنو یا مجلسو په ځایو کې سره یو ځای سوه، منکرات او ډېر بد کارونه به یې په ښکاره او علانیه سره کول. یو په بل پوزخند وهل، تمسخر، استهزاء، حملې او بې شرمه خبرې به یې کولې. د دغه قوم د بدو کارو څخه یو هم دا و چې شرم او حیا یې هیڅ نه درلوده. تر داسې حده چې ناست به وه، په لوړ آواز به یې بادونه ایستل او بیا به یې خندل. الله جل جلاله موږ په خپلو مجلسو کې د دغسې بې حیا کارو څخه منع کوي، ځکه دغه کارونه بد او منکر دي. او فرمایي وتأتون فی نادیکم المنکر. نو په دغه قوم کې د شر ټول صفتونه سره یو ځای سوي وه، او لوط علیه السلام به همیشه دوی حق او سمې لارې ته دعوتول، او دوی به د حق د قبلولو څخه انکار کاوه، تر څو چې لوط علیه السلام د دغه جاهله قوم سره ډېر ستړی سو. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني د لوط علیه السلام قوم د الله جل جلاله رسولانو ته د درواغو نسبت کړی وو. انبیاء علیهم السلام یې درواغجنان بلل، دا ځکه چې د یوه رسول د رسالت نه منل لکه د ټولو انبیاء علیهم السلام رسالت چې نه مني. کله چې دوی ته د دوی بشري او انساني ورور لوط علیه السلام وویل آیا تاسې د الله عز وجل عذاب نه بیریږئ؟ بېشکه زه تاسې ته امانتکار رسول یم، نو د الله جل جلاله له عذابه ځان وساتئ او په شرعي امورو کې زما اطاعت وکړئ. او زه ستاسې څخه دغه د دین پر تبلیغ او دعوت چې سمې لارې ته مو رابولم هیڅ اجر، بدله او عوض نه غواړم. نه دی زما اجر مګر پر رب العالمین دی. زما اجر او ثواب نه بل څوک راکوي او نه یې د بل چا څخه غواړم. ورونو، د ټولو انبیاء علیهم السلام د دعوت طریقه همداسې ده چې ټولنه او انسانان حق لارې ته دعوتوي او د هیچ چا څخه هیڅ شی نه غواړي. خو له بده مرغه د لوط علیه السلام د قوم جواب څه شو؟ الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نو جواب د قوم مگر دا چې دغو لواطتکارانو به خپل نبي لوط علیه السلام ته ویل موږ ته د الله جل جلاله عذاب راوړه که چیرې ته د صادقینو رښتیا ویونکو څخه یې. یعنې که ته په رښتیا سره نبي یې او دغه خبره دې صحیح او پر ځای وي چې دغه کار بد او د عذاب راوړونکی دی، نو ولې د هغه عذاب ځنډوې بلکې ژر تر ژره هغه عذاب موږ ته راوله؟ دغه جواب عینا هغه جواب و چې د نوح، هود او صالح علیهم السلام قومونو به خپل نبي ته وایه. هغو هم دغسې ویل چې ستا هغه عذاب کم چې موږ په بیروې راوله. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. یعنی او خامخا لوط علیه السلام د دغه قوم خلق زموږ د نیولو څخه بیرولي وه، نو شک وکړي دوی د هغه په بیرولو کښې. یعنی دغه د علیه السلام خبرې یې پوچې او بې معنا بللې
او هغه علیه السلام به یې په خپلو خبرو کې العیاذ بالله درواغجن باله. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لوط علیه السلام دعوت او تبلیغ کاوه او نو جواب د قوم د مگر دا چې ویل یې وباسئ وشړئ لوط او د ملګري ستاسې د کلي څخه چې د صدوم کلی و. بېشکه دوی داسې خلق دي چې ځانونه پاکوي. د لوط علیه السلام قوم په خپل منځ کې دا فیصله وکړه او ویل څرنګه چې لوط موږ ټوله نجس او خبیث بولي او خپل ځان پاک بولي نو د بدانو او نیکانو سره څه دي؟ لوط علیه السلام به له خپله کلي وباسو فراره به یې کړو او موږ به د دغه ورځني جنجاله چې هره ورځ د ده د لاسه راته پېښ دی ځانونه خلاص کړو. سبحان الله. تاسې د لوط علیه السلام ګناه ته وګورئ. د ده علیه السلام ګناه دغه وه چې دی پاک و، خو د ده قوم په خپل کلي کې بل څوک نه غواړي بې له داسې خلقو چې فاحش او فاسق، فاجر او شنیع عملونه کوي. یو پاک نفر په خپل کلي کې نه غواړي نو ټوله کلی اهل فحشا، اهل فسق او اهل فجور و بې له لوط علیه السلام او فقط د ده دوې لونې. نو ټول قوم کافر او فاحش و. اوس نو قوم دا عزم وکړي چې لوط علیه السلام د خپل کلي څخه وباسي یا په بل عبارت ویشړي. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. یعنی قوم وویل یا لوط که ته د دغو خبرو څخه دغه چې موږ له لواطته منع کوي او دغه کار بد بولې منع نه سوې خامخا به ته د ایستل سوو کسانو څخه یې له دغه ښاره به دې وباسو. قال إني لعملكم من القالين چې دا د سورة الشعراء 188 نمبر آیات دی. لوط علیه السلام وویل بېشکه زه دغه ستاسې د بد عمله سره د بغض لرونکو څخه یم، د دغه عمله څخه بیزاره یم او بد مې ځینې راځي، نو خود به ستاسې د دغه ناوړ عمل په مقابل کې نفرت ښکاره کوم او ستاسې دغه عمل ردوم. کله چې لوط علیه السلام د خپل قوم د اصلاح کېدلو څخه ناامیده او مایوسه سو نو یې داسې دعا وکړه ربي نجني واهلي مما يعملون. یعنی ای زما ربه ما او زما کورنۍ ته د هغو کارو له عذابه نجات راکړه چې دغه قوم یې کوي. یعنی د دغه بد عمل په سبب چې کم عذاب پر دغه قوم نازلیږي ما او زما کورنۍ ځینې خلاص کړه. موږ په دغه عذاب مور سره هلاکوه. کله چې لوط علیه السلام د خپل قوم د ایمان راوړلو څخه ناامیده سو او د قوم له طرفه د علیه السلام ته وویل سوه که د دعوت او تبلیغ وکړي موږ د کلي څخه باسو. اوس نو لوط علیه السلام چې د کومک خلق نه لري دعوت او تبلیغ هم نسی کولای. دا ځکه چې دی علیه السلام دلته مهاجر راغلی و، نه یې خپل قوم دلته و او نه یې نوره کورنۍ شته چې د ده کومک وکړي. داسې څوک هم نه لري چې هغه ته شکایت وکړي یا پناه وروړي. نو لوط علیه السلام په خپل کور کې کښېنستی او د الله جل جلاله عبادت یې کاوه او دعا یې کول. الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي قال رب انصرني على القوم المفسدين. یعنی لوط علیه السلام وویل زما ربه زما کومک وکړه ما د دغو مفسدانو پر قوم د عذاب په لیږلو سره غالبه کړه. یعنی دوی په عذاب اخته او مبتلا کړه. الله جل جلاله د لوط علیه السلام دعا قبول کړه او د دغه فاسد او خبیث قوم د عذاب دپاره ملائکې راولېږلې چې دغه ملائکې جبریل، میکائیل او اسرافیل علیهم السلام وې. په یوه روایت کې ویل کېږي چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام هم ورسره و. دغه ملائکې اول ابراهیم علیه السلام ته ورغلې چې د اسحاق علیه السلام په ولادت زیری ورکړي او هلته ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې تر دغه زیری وروسته تاسې نوره څه وظیفه لرئ؟
الله جل جلاله په سورة الزاریات کې فرمایي قال فما خطبكم ایها المرسلون، یعنی ابراهیم علیه السلام وویل ستاسې نور څه مقصد دی، بل د څه شي لپاره راغلي یاست؟ ای د الله جل جلاله له طرفه رالیږل سوو ملائکو. شاید ابراهیم علیه السلام د علامو څخه پوهېدلی وي چې دوی د یوه بل لوی کار دپاره هم راغلي دي، نو ځکه یې ورته وویل یوازې د دغه زیرې د راوړلو یا اورولو دپاره رالیږل سوي یاست که په یوه بل مهم کار هم امر کړه سوي یاست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. چې دا د سورة الزاریات 22 23 او 34 نمبر آیاتونه دي. ملائکو وویل موږ د یوه ګناهکار قوم مجرم قوم طرف ته رالیږل سوي یو چې ولیږو پر هغو باندې ډبرې د پخو خټو لکه پخې خښتې، یعنی د ډبرو یا خښتو باران پر واورو، مسومتن علامهداره کړه سوي. د دغه قوم د هر یوه نوم پر یوه ډبره لیکل سوی و، د هر یوه دپاره خاصه ډبره وه، یعنی داسې ډبرې پر دغه قوم واورو چې ستا د رب په وړاندې د مسرفانو د هلاک دپاره علامهداره کړه سوي وې. مسرفین یعنی دغه قوم په کفر او فجور کې تر حد او اندازې تیری او تجاوز کړی و. د مخه تر دې چې نوره قصه بیان کړل سي، تاسې د لوط علیه السلام د قوم دغه بدو اوصافو ته متوجه سئ چې د رب عز وجل له طرفه ورکول کیږي. په وروستني آیات کې ظالمین ورته ویل سوي دي، په هغه د مخني آیات کې مسرفین ورته وویل سوه، تر هغه د مخه مجرمین وبلل سوه او تر هغه د مخه مفسدین وبلل سوه، چې په نتیجه کې پر هیڅ قوم دغسې بد الفاظ او بد اوصاف نه دي سره یو ځای سوي لکه د لوط علیه السلام پر قوم چې سره جمع سوي دي. په ټول تاریخ کې چې انبیا علیهم السلام د کومو قومو سره مخامخ سوي دي، تر ټولو قومو هغه خبیث ترین قوم د لوط علیه السلام قوم. همدارنګه الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې د هغه سوال او جواب تفصیل راته بیانوي کم چې د ابراهیم علیه السلام او د دغو رالیږل سوو ملائکو په منځ کې پیښ سو. او رب عز وجل فرمایي ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين. یعنی کله چې زموږ لیږل سوي ملائکې ابراهیم علیه السلام ته د زوی او لمسي په زیري سره راغلې، نو دغو ملائکو وویل موږ د دغه کلي او قریې د اهل هلاکونکي یو، بېشکه چې د دغې قریې اهل ظالمان وه. د دغه خبر تر اورېدلو وروسته ابراهیم علیه السلام په فکر کې سو چې د سدوم کلی او قریه تباه کیږي، حال دا چې په هغه کلي کې لوط علیه السلام هم موجود دی. نو د دغو ملائکو سره بحث شروع کړی او ویل آیا تاسې داسې قریه هلاکوئ چې په هغه کې 300 مؤمنان موجود وي؟ ملائکو وویل یا که چیرې هلته 300 مؤمنان موجود وي موږ یې نه هلاکوو. ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې هلته 200 مؤمنان موجود وي تاسې یې خرابوئ؟ ملائکو وویل یا دغسې قریه هم نه خرابوو. ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې 40 نفره مؤمنان موجود وي تاسې یې خرابوئ؟ ملائکو وویل یا نه یې خرابوو. ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې هلته 14 نفره مؤمنان موجود وي؟ ملائکو وویل که هلته 14 نفره مؤمنان موجود وي بیا یې هم نه خرابوو. ابراهیم علیه السلام وویل که چیرې هلته یو مؤمن موجود وي؟ ملائکو وویل حتی که یو مؤمن پکښې وي هم یې نه هلاکوو. ابراهیم علیه السلام وویل نو هلته لوط علیه السلام موجود دی. دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. کله چې ملائکو وویل انا مهلكو اهل هذه القرية، موږ د دغه کلي او قریې د اهل هلاکونکي یو. قال
ان فيها لوطا ابراهیم علیه السلام وویل په هغه قریه کې لوط علیه السلام هم موجود دی. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. ملائکو وویل موږ په هغه چا ښه خبر یو چې په دغه ښار کې موجود دی، خامخا به موږ ده او د ده علیه السلام کورنۍ ته نجات ورکړو، مګر د ده ښځه هغه په دغه عذاب کې د پاتې کېدونکو څخه ده. یعنی کله چې موږ دغه قریه تباه کوو، هغه وخت به لوط علیه السلام نه وي پکښې موجود. هغه وخت به دغه قریه تباه کړو چې مؤمنانو ته نجات ورکړو. بیا هم الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دغه نقاش، بحث، سوال او جواب ته په سورة هود کې اشاره کوي او فرمایي: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني کله چې د ابراهیم علیه السلام څخه بیره ولاړه، کومه بیره ځینې ولاړه؟ هغه چې د ملائکو څخه وبېرېدی چې هغه راغله او خواړه یې نه خوړل او دته یې په اسحاق او یعقوب علیهم السلام سره زیری ورکړي. بیا یې زموږ د رسولانو ملائکو سره د لوط علیه السلام د قوم په اړه او باره کې بحث او مجادله کول. نو یې وویل مه یې هلاکوئ. ولې یې مه هلاکوئ؟ ویل ښایي چې ایمان راوړي، مؤمنان سي، د ملائکو سره دلایل وایي. بېشکه چې ابراهیم علیه السلام حلیم د تحمل خاوند دی، اواه کوونکی د نرم زړه خاوند دی، منیب الله جل جلاله ته رجوع کوونکی دی. ورونو ښه متوجه سي، الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دغه صفتونه بیانوي چې حلیم دی هیڅ قهر او غضب نه لري. حتی که به چا آزار هم ورورساوه، د علیه السلام به یې عزت کاوه. او اوس د دغه کافر او فاجر، فاسق او ګناهکاره قوم دپاره مهلت غواړي. اواه هغه څوک دی چې ډېر ډېر وایي، د الله جل جلاله څخه بیریږي او د هغې بیرې په سبب غمجن وي او د غم له سببه وایي. یا خو د نرم او مهربانه زړه خاوند وي، پر هر چا مهربانه وي، زړه پر خوږیږي او وایي. او منیبون هغه څوک دی چې په هر کار کې الله جل جلاله ته رجوع کوونکی وي. نو ورونو تأوه او انابه دا هم عبادتونه دي چې له بده مرغه نن ورځ ډیرو خلقو پرې ایښي دي. بیرته قصې ته راس. نو ابراهیم علیه السلام ته د لوط علیه السلام د قوم په باره کې د الله جل جلاله له طرفه امر راغلی چې په دغه موضوع کې بحث او جدال مکوه. الله جل جلاله ورته وفرمایل یا ابراهیم تر دغه موضوع تیر سه، بېشکه چې ستا د رب عز وجل امر او حکم د دغې قریې په خرابولو راغلی دی او خامخا دوی ته عذاب راتلونکی دی چې په هیڅ ډول بیرته نه ګرځول کېږي. یعنی اوس الهي امر صادر شوی دی او خبره خلاصه سوه. هغه ملایکې چې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره راغلي وې د صدوم یا مؤتفقه پر طرف رهي سوې او هلته د ډیرو ښایسته او نوو ځوانانو په شکل ورغلې. الله جل جلاله دغه ملایکې امر کړي وې چې تر هغو انتظار ورته وکړي تر څو د دوی نبي پر دوی شاهدي ادا کوي. یعنی تر هغو یې مه هلاکوئ تر څو چې د دوی د نبي څخه واورئ چې پر دوی د هلاک حکم کوي، چې دا هم د صدوم د خلقو دپاره آخرنی امتحان و، او بل دا چې د دوی د تباهۍ دپاره دلیل او حجت قائم سي.
اوس نو دغه ملایکې د بشر او ښایسته ظلمیانو په شکل د سدوم د کلي په شاوخوا کې هغه ځای ته راورسېدل چې هلته د لوط علیه السلام یوه لور د اوبو اخیستلو دپاره راغلې وه. لوط علیه السلام 2 لوڼې درلودې. دغو ځوانانو د لوط علیه السلام لور ته وویل دلته د شپې تېرېدلو ځای شته؟ نجلۍ چې دغه ښایسته ځوانان ولیده پر هغو وبېرېدل، ځکه دا پوهېدل که د دغه قوم خلق دغه ښایسته ځوانان وویني د دوی سره به د فسق او فجور اراده وکړي. نو یې ځوانانو ته وویل تاسې دالته انتظار وکړئ، کلي ته مه داخلېږئ تر څو چې زه بیرته راځم. او دا په چابکي خپل پلار ته ورغله او ویل پلاره تر کلي د باندې داسې ځوانان راغلي دي چې ما تر هغو ښایسته خلق نه دي لیدلي او تا غواړي. زه پر هغو بیریږم چې دغه قوم رسوایي ورته پیښه نه کړي. لوط علیه السلام په تلوار د هغو طرف ته ورغلی او ویل څنګه راغلي یاست؟ هغو ویل میلمانه یو. لوط علیه السلام ته حیا ودرېده چې ورته ووایي بیرته ولاړ شئ، ځکه که یو څوک چاته ووایي چې زه دې میلمه یم دا سخته او مشکله ده چې دی دې ورته ووایي یا بیرته ولاړ شه، خاصتا یوه نبي ته ډېره ګرانه ده. که څه هم لوط علیه السلام غوښته چې دوی بیرته ولاړ شي او ورته ووایي چې دغه کلي ته مه ننوځئ، مګر څرنګه چې هغو وویل موږ میلمانه یو، د علیه السلام د حیا په سبب نسوای کولی چې مخامخ ورته ووایي زما سره مه ځئ بیرته ولاړ شئ. نو ویل راځئ. اوس په لار کې لوط علیه السلام ورته وایي پام کوئ چې څوک مو ونه ویني، مګر په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې هغه ځوانان دا فکر وکړي چې موږ ته یې جواب راکړي. نو یې داسې احتیاطي او د کنایې جملې اختیارولې چې د قوم د بدۍ او د دوی احتیاط ته اشاره وي چې دغه کار د میلمه سره ادب او احترام دی. نو ویل ای خلقو په والله د مځکې پر مخ بل داسې قوم نه دی را معلوم چې د دغه کلي تر قوم دي خبیث وي. د ټولې مځکې د مخ خبیثترین او بدترین انسانان دوی دي. هغه ځوانان بیا هم ورسره رهي دي. تر څه تک کولو وروسته بیا لوط علیه السلام دغه جمله تکرار کړه، غواړي چې دغه میلمانه بیرته وګرځي او بلې خواته ولاړ شي. لوط علیه السلام نه غواړي چې په پوره صراحت سره ورته ووایي چې بیرته وګرځئ او ولاړ شئ، خو په اشاره او کنایه دغه ورته وایي چې ولاړ شئ. دغه د قوم د بدۍ او خباثت خبره یې 3-4 واره ورته وکړه او ملائکې دغه د شاهدي د ده پر قوم حسابي. هغو اصلا د دغه قوم پر بدۍ د ده علیه السلام شاهدي غوښته، څو په دغه خبرو کې د لوط علیه السلام کور ته راورسېدل. لوط علیه السلام دغه ځوانان په خپل کور کې پټ کښېنول، مګر هلته دننه په کور کې یو مخبر یا جاسوس موجود و چې هغه د لوط علیه السلام ښځه وه او کافره وه. نو د دې دپاره چې د قوم سره د دوی په کفري اعمالو کې کومک کړی وي ولاړه او قوم یې خبر کړي چې د لوط علیه السلام کور ته داسې ځوانان راغلي دي چې ما د دوی په شکل ښایسته خلق هیڅ کله نه دي لیدلي. ما چې په خپل ټول عمر ښایسته ځوانان لیدلي دي هغه دوی دي. دغه خبر هغه فاسد او مجرم قوم ته ورسېدی. په ډله او په ډېره چابکي د لوط علیه السلام د کور پر طرف وررهي سوه. الله جل جلاله فرمایي وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. او لوط علیه السلام ته د قوم خلق د فاحش کار د کولو دپاره په ځغستا او تلوار سره ورغله او د مخه تر دغه یې هم بد او فاحش کارونه کول. اوس هم راغله غواړي چې فاحش عمل وکړي، مګر لوط علیه السلام د کور مخ ته ودرېدی او د خپلو میلمنو څخه دفاع کوي. نو یې قوم ته وویل قال یا قومي هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. یعنی ویل ای زما قومه هغه زما لوڼې دي، په نکاح یې کړي، هغه ستاسې دپاره ښې پاکې دي. د دغه لفظ په ترجمه کې چې لوط علیه السلام خپل قوم ته وایي هؤلاء بناتي، یعنی هغه زما لوڼې دي، ډېر تفسیرونه او ډېر روایتونه شته، خو په هغه راجح روایت او تفسیر کې د بنات د لفظ څخه د دغه کلي ښځې مقصد دی.
ځکه هر نبي د خپل قوم پلار بلل کیږي او د دغه قوم ښځې د دوی د نبي لوڼې دي. نو لوط علیه السلام خپل ځان د دغه قوم د ښځو پلار باله. دغه ترجمه او تفسیر د ابن کثیر رحمه الله دی. مګر هغه څوک چې دغه آیات شریف ترجمه داسې کوي چې لوط علیه السلام خپلې لوڼې پر دوی عرض کړې، هغه ډېر بد خطا وتلی دی او غلط ځینې ویل سوي دي. لوط علیه السلام له دې کاره ډېر لرې دی. څنګه به دی علیه السلام د خپلو لوڼو دپاره زنا حلالوي؟ حاشاه، العیاذ بالله. حال دا چې هغه معززه نبي دی. تاسو نه وینئ کله چې نن ورځ د یوه قوم یا یوه ملت مشران خپل قوم ته خطاب کوي، نو په خپله بیانیه کې د خپل قوم یا خپل ملت نارینهو ته زامن او ښځو ته یې لوڼې وایي. نو د دغه قول چې لوط علیه السلام وایي هؤلاء بناتي، راجحه او واقعي ترجمه دا ده چې تاسې ښځې لرئ، هغه ستاسې دپاره ډېرې پاکې دي. یا دا چې د قوم مشرانو ته یې وویل چې هغه زما لوڼې دي، تاسې ته به یې په نکاح درکړم، خو زما په میلمنو کار مه لرئ. او نور یې هم قوم ته وویل فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لوط علیه السلام وویل نو تاسې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ، له عذابه یې ځان وساتئ او زما د میلمنو په باره کې مه رسوا کوئ. آیا په تاسې کې پوه هوښیار سړی نشته چې تاسې له دغه بده او فاحشه کاره منع کړي؟ قوم یې ورته وویل ته پوهېږې چې ستا لوڼو ته زموږ ضرورت نشته او خامخا ته په هغه څه پوهېږې چې موږ یې غواړو. نو ته ولې خبرې را سره کوې او ولې دلایل راته وایه؟ موږ تر هغو له دې ځایه نه ځو تر څو چې خپل مقصد له سره نه کړو. دلته نو لوط علیه السلام د بېوسۍ پر ډول وویل قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل کشکې ما دونه قوت درلودلی چې ستاسې ټولو سره جنګېدلی سوای، یعنې قوي او مضبوط د پناه وړلو ځای درلودلی، داسې قوم مې درلودلی چې زه یې ستاسې څخه ساتلی، نو به هغه وخت زه ستاسې او ستاسې د مقصد په منځ کې درېدلی وای. لوط علیه السلام هیڅوک نه لري، ځکه دی دلته مهاجر راغلی دی او نه چا ایمان پر راوړی دی بې له د دوو لوڼو څخه. حتی د ده علیه السلام ښځه هم کافره او د کافرانو ملګرې وه. نو ده دا ارمان وکړي چې یا زه پر تاسې قوي وای یا مې قوم او ملګري درلودلی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد. یعنی الله جل جلاله دی پر لوط علیه السلام ورحمیږي، بېشکه چې هغه قوي او محکم پناه ځان ته حاصلاوه. یعنی الله جل جلاله د هغه د پناه ځای و، مګر په دغه وخت کې د بیرې او پریشانۍ په سبب د ده علیه السلام ټول هیر سوه او بې له ارادې دغه خبره ځینې وسوه چې ظاهري اسبابو ته متوجه سو. علمای کرام وایي تر لوط علیه السلام وروسته چې څونه انبیا علیهم السلام را لېږل سوي دي هغه ټوله به په خپل قوم او قبیله کې وه. یعنی الله جل جلاله تر لوط علیه السلام وروسته بیا هیڅ داسې نبي نه دی را لېږلی چې هغه دې په خپل قوم کې نه وي چې د ده ساتنه به هغه د ده قوم کول، مګر لوط علیه السلام هیڅوک نه درلودل. بیا هم الله جل جلاله د دغې واقعې په اړه په سورة الحجر کې فرمایي وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
یعنی د دغه ښار خلق د لوط علیه السلام کور ته په داسې حال کې راغله چې یو پر بل یې د خوشحالۍ زیری کول چې هلته ډېر حسن او ښایسته هلکان راغلي دي. لوط علیه السلام ورته وویل دغه خلق زما میلمانه دي، د دوی سره په بده معامله او بد اخلاقیو ما مه شرموئ، ځکه د میلمه فضیحت د کور د خاوند رسوایي ده، او تاسې د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ، له عذابه یې ځانونه وساتئ، او زما د میلمنو د ظاهرولو په سبب مه رسوا کوئ. مګر قوم په جواب کې څه ورته وویل؟ آیا دغه د ده علیه السلام عذر یې قبول کړی که یا؟ اوس د دغه کافر او فاجر قوم جواب واورئ. قوم وویل آیا موږ ته د خلقو د میلمستیا او پناه ورکولو څخه نه وې منع کړې؟ یعنی موږ تا نه بې عزته کوو، نه دې رسوا کوو، خو ته په خپل ځان بې عزته کوې. موږ ته منع کړی وې چې هیڅ مسافر به په خپل کور کې نه میلمه کوې. موږ پوه سو او هغه ته څه ضرورت لرې چې دغه ځوانان په خپل کور کې ساتې؟ لوط علیه السلام ورته وویل هغه ستاسې ښځې دي که تاسې د شهوت دفع کوئ، تاسې خپلې پاکې ښځې لرئ، دغه د فطرت مخالف شهواني کارونه ولې کوئ؟ د بناتې ترجمه د مخه درته بیان سوه، تکرار ته یې ضرورت نشته. اوس الله جل جلاله د دغه فاسد قوم د دغه بد او شنیع عمل او د دغه سوال او جواب په اړه خپل معزز او نازولی رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، قسم دی ستا په عمر چې دغه قوم په خپله مستی او ګمراهي کې مدهوشه وه، ړانده وه، حق یې نه لیده. لومړی دا چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او حیات قسم یادوي. د دغه په باره کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او نور مفسرین وایي چې الله جل جلاله د هیڅ انسان په عمر یا په ژوند قسم نه دی یاد کړی بې له محمد صلی الله علیه و آله وسلم، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزت او شرف دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین دی. او پس له قسمه الله جل جلاله فرمایي چې دغه قوم په ډېره بې پروایي د لوط علیه السلام نصیحت ونه مانه، او دوی د خپل قوت په نشو کې مست وه، او نه وه خبر چې تر سهاره دوی ته څه پیښیږي. د مرګ اوریځې د دوی پر سر وګرځېدې، خو دوی د لوط علیه السلام پر خبرو خندل، شهوت پر غالبه سو، دوی یې د حق د لیدلو څخه ړانده کړل. اوس غواړي چې په زور کور ته ورننوځي. لوط علیه السلام وویل تاسې لږ انتظار وکړئ او په خپله کور ته ننوتئ. خو هلته یې ولیده چې میلمانه آرام ناست دي، نه وارخطا دي او نه بیریږي. لوط علیه السلام په تعجب کې سو چې اصلا دغه کشمکش او دغه موضوع په دوی پورې تعلق لري او دوی بېغمه ناست دي، هیڅ پروا یې نه پکېږي. نو لوط علیه السلام ورته وویل قال انکم قوم منکرون، ویل بېشکه تاسې بل قسم خلق یاست، تاسې عجبه خلق یاست. زه ستاسې د عزت د ساتنې دپاره تلاش کوم، ستړی او ستومانه سوم، خو ستاسې نه پروا کېږي او نه زما کومک کوئ. ملائکو وویل قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون. ملائکو وویل موږ منکرون، نااشنا، بل قسم یا بیرونکي نه یو، بلکې موږ ملائکي یو، تا ته راغلي یو، او هغه شی مو د ځانه سره راوړی دی چې ستا قوم به په هغه شي کې ستا سره بحث کاوه، نه به یې مانه. یعنی هغه عذاب مو راوړی دی چې تا به په هغه سره دوی بیرول او دوی به نه مانه. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، او موږ تا ته حق راوړی دی چې عذاب دی، او موږ خامخا صادقه رښتیا ویونکي یو. یعنی ته بېغمه اوسه، دغه کار حتمي کېدونکی دی. همدارنګه الله جل جلاله دغه حالات په سورة العنکبوت کې بیانوي او فرمایي
وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ملائکو لوط علیه السلام توویل ته مه بیریږه او مه خفه کیږه، موږ تا او ستا اهل ته نجات ورکوو، مګر ستا ښځه په دغه عذاب کې پاتې کېدونکې ده. بېشکه چې موږ دغه د صدوم د قریې پر اهل د هغه فسق او بد عمل په سبب چې دوی کاوه د آسمانه څخه د عذاب نازلونکي یو. همدارنګه الله جل جلاله په سورت هود کې فرمایي: قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. ملائکو چې د لوط علیه السلام غم، تشویش او اضطراب ولیدی، نو یې ورته وویل: یا لوط مه پریشانه کېږه، موږ ستا د رب عز وجل طرفه رالیږل سوي ملائکې یو، د دوی د هلاک دپاره راغلي یو. موږ خو څه کوې، تا ته هم هیڅ ضرر نشي در رسولی، دا امکان نه لري چې موږ یا تا ته د آزار ورسوي. هلته قوم دا اراده وکړه چې د کور په دروازه په زور ورننوځي او تر دیواله ورواوړي. دلته نو جبریل علیه السلام ورووتی او خپل لاس ته یې د دوی پر طرف حرکت ورکړي چې د هغې ضربې په سبب د ټول قوم سترګې ړندې سوې. نو یې په چغو او نارو سره وویل: هلئ ژر در تښتئ چې د لوط علیه السلام میلمانه ساحران او جادوګران دي، په موږ یې سحر وکړئ. دا د الله جل جلاله امر او د جبریل علیه السلام یوه ضربه وه. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابي ونذر. یعنی او خامخا دوی د لوط علیه السلام څخه د هغه میلمانه د بد کار دپاره غوښته، نو ړندې کړې موږ سترګې د دوی. نو الله جل جلاله دوی ته فرمایي: تاسې زما عذاب وڅکئ او زما د هغه بیرولو ثمره وڅکئ چې لوط علیه السلام به تاسې بیرولاست. اوس دغه خبیث قوم داسې فکر کوي چې په موږ یې سحر وکړي. نو ویل تاسې په موږ سحر وکړي، اوس شی نه وینو، خو ته صبر وکړه چې یو وار سهار سي بیا به ووینې چې موږ ستا سره څه کوو. سبحان الله. اوس یې هم د هغه خپل فاحش عمله توبه ونه کړه، په سترګو ړانده سوه او توبه نه کاږي او ویل په موږ سحر وسو، سهار به یې سره ګورو. نو یې پر دیوالو لاسونه ټپرول، د هر شي سره مشتل او خپلو کورو ته رهي سوه. سبحان الله. په سترګو ړانده دي، لاسونه ټپروي، پر لوړو او کښتو لویږي. یوازې دا نه چې توبه نه کاږي، بلکې د سبا دپاره د نورو ګناهو په فکر کې ډوب دي. له بده مرغه نن ورځ هم داسې بدبخته قومونه شته چې د خپلو بدیو او بدو عملو په سبب یې آرام ژوند او الهي نعمتونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم خپلو ځانو ته نه متوجه کیږي. د دغه ذلت او راغلو بدبختیو نسبت یوه او بل شي ته کوي، یو او بل څوک ملامتوي. یوازې دا نه چې خپلو موجودو عیبو او د ځانو اصلاح کولو ته پام او فکر نسته، بلکې نور هم په خپلو سرکشیو کې پسې ډوبېږي. الله جل جلاله دې مسلمانانو ته دغه فکر او توفیق ورکړي چې د آفتو او مصیبتو لرې کول په توبه او شو عبادتو سره وکړي، ګناهونه پرېږدي او خپل رب عز وجل ته رجوع وکړي. څرنګه چې دغه بدبخته قوم توبه ونه ایستل، بلکې د سهار دپاره یې لوط علیه السلام او د هغه میلمنو ته ګواښونه او تهدیدونه ورکول، نو د لوط علیه السلام دا خوښه وه چې ډېر ژر او دغه اوس هغه عذاب پر نازل سي. خو ملایکو وویل: ان موعدهم الصبح
الیس الصبح بقریب، یعنی خامخا د دوی د عذاب د نازلېدلو وخت سهار دی. آیا سهار نه دی نږدې؟ بلکې نږدې دی، تلوار مه کوه. دغه قوم ته یې تر سهاره مهلت ورکړي. دا هم د دې لپاره چې لوط علیه السلام او د ده کورنۍ چې د ده دوې لوڼې وې وکولی شي چې له دغه کلي او قریې څخه ووځي. نو ملائکو لوط علیه السلام ته وویل ته او ستا کورنۍ له دغه کلي څخه ووځئ. الله جل جلاله فرمایي چې ملائکو لوط علیه السلام ته وویل فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. یعنی لدغه کلی یا ښار څخه خپل اهل د شپې په یوه حصه کې وباسه او ته هم د دې دپاره په هغو پسې شه چې د هغو څخه څوک نسي پاته او ستاسې څخه دې هېڅوک تر شا نه ګوري او هغه ځای ته ولاړ شئ چې تاسې ته د هغه ځای د تللو امر سوی دی. او موږ لوط علیه السلام ته وحی نازلې کړې چې د سهار په وخت کې به د دغو کسانو ریښې پرې کړل شي. سهار به د دوی کار ختم او فیصله شي. په دغه الهي امر سره لوط علیه السلام او د ده دوې لوڼې له دغه کلي څخه ووتل، ځکه بې له دغه دوو لوڼو یې بل هیچا ایمان نه و راوړي. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي فنجیناه واهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. نو موږ لوط علیه السلام او د ده ټولې کورنۍ ته نجات ورکړي بې له یوې بوډۍ ښځې چې هغه د لوط علیه السلام زوجه وه چې هغه د پاته کېدونکو خلقو سره په عذاب کې پاته سوه. بیا هم الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. حاصبا هغه بات ته ویل کیږي چې په ډبرو ویشتل کوي. نو الله جل جلاله فرمایي بېشکه موږ د لوط علیه السلام پر قوم لېږلې وې ډبرې چې هغه مو په دغه ډبرو سره هلاک کړه بې له اهله د لوط علیه السلام چې هغه ته مو د سهار یا پیشلمي په وخت کې نجات ورکړي. دا هم زموږ له طرفه نعمت او مهرباني و پر دوی. دغه رنګه لکه پر لوط علیه السلام او د ده پر کورنۍ چې مو مهرباني وکړه چې له عذابه مو خلاص کړه، شکر کوونکو او حق منونکو ته د خیر جزا ورکوو. کله چې لوط علیه السلام او د ده دوې لوڼې د کلي څخه ووتل او ښه لرې سوه، سپېدې وچاودې او سهار سو. دلته نو د دغه قوم د عذاب وخت راغلی. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. او خامخا راغلی و دوی ته عذاب د سهار په وخت کې، داسې عذاب چې پر دوی ثابت او قرار نیونکی و. نو الله جل جلاله دوی ته وفرمایل تاسې زما عذاب وڅکئ او زما د هغه بیرولو ثمره وڅکئ چې لوط علیه السلام به تاسې بیرولاست. څوک به وایي چې د لوط علیه السلام د قوم عذاب څنګه او په څه ډول سره و؟ د هغو د پوښتنې جواب دا دی چې جبریل علیه السلام ورغلی او خپل وزر یې تر ټوله کلي لاندې ښخ کړی لکه یم چې تر مځکه لاندې کړي او ټوله کلي یې تر اسمانه پورې پورته کړي تر داسې اندازې چې د اسمان ملائکو د دوی د چرګانو اذانونه او د سپو غپاوې اورېدې او دغه قوم د ملائکو تسبیحات واورېدل او د هغه ځای څخه یې دغه پوره قریه چپه واړول او پر مځکه یې راوغورځول او بیا د ډبرو ویشتل
یا د ډبرو باران پر شروع سو. د دغه حالاتو بیان په قرآن مجید کې ذکر شوی دی او رب عز وجل په سورة هود کې فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. کله چې زموږ امر په عذاب ورکولو سره راغلی نو موږ د دغه ښار لوړ طرف کښته طرف ته وګرځاوه. دغه ښار مو پر دوی نسکور کړی، چپه مو واړاوه او پر دغه ښار مو داسې ډبرې چې د خټو څخه جوړې سوي او په اور پخې سوي وې پرله پسې واورولې. تودې دوژخي ډبرې پر واورېدلې او داسې ډبرې چې علامه داره سوي وې پر هره ډبره د هغه چا نوم لیکل سوی و چې په دغه ډبره وژل کېدی او دغه د صدوم منطقه او دغه قوم د هلاکېدلو وخت او زمانه د دغو ظالمانو څخه نه ده لرې. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېدله زموږ پاته قصه به په راتلونکې اتمه فته کې واورئ انشاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم.